tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. سلامونه ستړي مشئ. نن پنځشنبه د 2024 کال د جولای د میاشتې 23مه نیټه ده چې د زمری د میاشتې له لومړۍ نیټې سره برابرېږي او تاسو له اس پی اس پښتو څخه د نن ورځې لاند خبرونه اورئ. د یمن حوثیان وایي چې دوی په پوځي عملیاتو کې د سعودي عربستان د تیلو 2 ټانکرونه په نښه کړي دي. د ایران ملاتړ لرونکي د وسلوال ډلې ادعا کړې چې د غوبېړیو هغه سمندري بندیز مات کړی و چې حوثیانو یو ورځ مخکې لګولای و. د بریټانیا د سمندري خطرونو د مدیریت ډلې یا وینګارد تایید کړی چې د انسلا په نوم د سعودي بیرغ لرونکي د تیلو یو ټانکر د سره سمندر په ساحه کې د نامعلوم توغندي له برید سره مخ شوی ده. د حوثیانو پوځي ویاند یحیی سری ادعا کوي چې دوهمه بیړۍ هم په نښه شوې او سعودي عربستان ته خبرداري ورکړې چې غچ اخیستونکي اقدام نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو او سعودي عربستان د اټومي همکارۍ یو تړون لاسلیک کړی دی. دواړو لورو ټینګار کړی چې دا تړون سوله‌ییزه بڼه لري. د سعودي عربستان د انرژي وزیر وایي دا تړون به د اټومي امنیت، اټومي خوندیتوب او د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د دواړو هیوادونو ګډه همکاري پیاوړې کړي. بلخو د امریکا د انرژي وزیر کریس رایټ هم دا تړون د سوله‌ییزې اټومي همکارۍ تړون بللی دی. سعودي عربستان له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د ملکی اټومي پروګرام د پرمخ وړلو حق لري، خو دې تړون ځکه اندېښنې راپارولې چې ښایي د هیواد ته د یورانیمو د غني کولو او د اټومي فاضله موادو د بیا پروسس کولو زمینه برابر کړي. د استرالیا لومړي وزیر انټونی البنيزي ټینګار کړی چې د هغه ګوند ژمنډي څو د ژوند لګښتونو فشارونه راکم کړي. نوموړي د خبره د کارګر ګوند په ملي کنفرانس کې کړې ده. د کارګر ګوند زرګونه غړي او ملاتړي د اډلیټ په ښار کې راټول شوي دي څو د ګوند تګلارې او د مهمو موضوعاتو په اړه دریځونه وټاکي. لومړي وزیر د 3 ورځني کنفرانس د پرانیستي وینا پر مهال ویلي چې د هغه ګوند مسؤلیت لري چې له هغو استرالیانو سره لا هم مرسته وکړي چې د ژوند له سختو اقتصادي فشارونو سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان تازه ویلي چې د پاکستان په هوایي برید کې چې څه موده وړاندې د امید په نوم د معتادینو د درملنې پر روغتون شوی لږ تر لږه 209 شپېته ملکی وګړي وژل شوي او دا پیښه باید د احتمالي جنگي جرم په توګه وڅېړل شي. دغه سازمان ټینګار کړی چې پاکستانی پوځیانو هیڅ باوري او د تایید وړ شواهد نه دی وړاندې کړي چې وښیي له دې مرکز څخه د پوځي تجهیزاتو د ساتنې یا نورو پوځي موخو لپاره استفاده کېده. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې په دې اړه بې پرې او خپلواکي څېړنې ترسره کړي. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.